رضی الله عن جابر رضی الله عنه او دا حدیث د زمون پښتنو لپاره ډیر اهم دی. جابر وی جابر پیژنې کنه دا د شیخ صاحب ډیر اهم بیان دی، لازمی ووري چې انسان کوم ملک ملشي او د یو مل مړ بل مل ته ویس وړي نو آیا دا کار څنګه دی؟ دا کار په اسلام کې جایز دی او کنه دی؟ ډیر قیمتي او اهم بیان دی او نن سبا خلک داسې کوي د یو مل مړ بل مل ته وړي. نو بیان تر اخره پورې ګوري. راځي. رضی الله عن جابر رضی الله عنه او دا حدیث د زمون پښتنو لپاره ډیر اهم دی. جابر وی جابر پیژنې کنه څه خاصیت دی؟ پلار یې په احد کې شهید شوی نو څه خویندې ورته پاتې شوي نور ستا د پلار سره الله ډېرې خبرې کړي، ډېر حدیثونه دې نقل دي. دغه خبره در راکړو. بله قرضه پې ډېره وه د پلار طرف نه پاتې شوې. جابر وایي چې لما کان یوم احد، هکه د احد خبره کوي، وی کله چې د احد ورځ وه جاءت عمتي، زما ترور راغلی وه. ترور د ده د پلار څه نوم دی؟ عبدالله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه. نو د دې ترور نوم دی فاطمه بنت عمرو بن حرام. دا فاطمه د احد په ورځ راغلی وه. بأبي لتدفنه في مقابرنا، وی دا راله او زما پلارې زما د پلار هغه جنازه هغه راوچته کړه او مړی راوچت کړو. وی چې دی به موږ ښخ کړو په خپلو مقبرو کې. د حدیث ته غوږ کېږدئ. رور یې چېرته وړو؟ خپلې مقبرې ته، بقیع ته وړو، مدینې ته. اوس ګوره د احد او د بقیع په منځ کې هېڅ فاصله نشته. اوس خو بلکل کمه شوې، دا وخت کې لا ډېره به حسابېده. اوس خو یو څو منټه وي، 5 منټه د مسجد نبوي نه دغه پورې لګي احده پورې. نو دا ترور راله موږ به د خپل ورور ویسو. فناده منادي رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه یو کس آواز وکړو، ردوا القتلى الى مضاجعهم، شهیدان او وجلی شوي دا واپس کې خپلو ځایونو ته. دا حدیث امام احمد، امام ترمذي، امام ابو داود، امام نسائی، امام دارمي ټول راوړي. دا مسلې زموږ نه دي چې خلک یې موږ ته په موږ راوتپي دا جیوي دی وهابیانو والا حدیثو پکې څه سره وویستو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی او څومره صفحه حدیث دی. دې وضاحت ته ضرورت هم نشي زه یې شرحه وکړم. په دغه نږدې ځای کې هغې خپل ورور وړو بقیع کې ښخولو لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کس ته اعلان وکړه چې مړي واپس کوي. په دغه ځایونو کې به ښخېږي کوم ځایونو کې چې وجلی شوي دي، نه به وړئ، واپس یې راوړو. نو دې نه دا مسله چې مړی بغیر ضرورته بل ځای ته وړل نه وي پکار. اوس ضرورت څه دی؟ لکه د کافرانو په ملک کې یو سړی مړ شو او د مسلمانانو د مقبرو پکې څه اهتمام نشته او عزت یې نشته، یا داسې علاقه کې چې تیارېږي چې دا قبر به څوک قرآن کې بې حرمتي به وکړي د دې مړي، یا داسې مقبره دی چې هغه د غلا په ځمکه جوړه شوې ده او د وي چې زه د خپل مړی په دې ځمکه کې نه ښخوم، دا خو د غلا ځمکه ده. صحیح ده. دې نه اوس څه وزر دی چې ته مړی د یو ځای نه بل ځای ته وړې. اوس د دې ملک نه روان کړی وروره دی زه وړم پاکستان ته او دی زه وړم افغانستان ته او دی وړم انډیا ته او دی وړم بنګلادیش ته. ولې څه چل دی دې ملک؟ دلته د قبرونو عزت نه کېږي. دلته چې څومره عزت کېږي دومره زموږ په ملک کې نه کېږي. دلته ته ورشې مقبرې وینه، کم دیوالونه یې چې دې چاپېره کړي، نوکران پرې ولاړ، حکومت ورله تنخواګانې ورکوي، هلته اوسېږي مقبرې سره خوا کې.
کیمرې لګېدلي مقبرې ته ګیر چاپېره دیوال کیمرې مقبرې ته چې د کیمرې لیدلي دلته مقبرې ته کیمرې لګېدلي دې ځینه به دی مړی روالي نو روان کړی به نو دا د دې مړي سره محبت هم نه چې دا داسې مین دی په ده باندې دی خپله پښتو کوي بس خپله غم خادي پکې نور د مړي سره کار هم نشته که دی په عذابېږي که دی ډېر وخت چې دی نو په تلاجه کې پروت وي هغې سره خرابېږي بدن یې شین شي او په بدحل شي غریب نه نه دې سره هېڅ کار نشته او چې خلک ووایي چې دی څه نر پښتن سړی وګوره خپل مړی راوړ بس اوس مړی که په هر حال ورسېدو خو ورسېدو د لیدو وي نه په تابوت کې بنه و شیشه کې ځای به داسې ورښکاره شي او خبره ختمه شي نو بعض به داسې د دیندارۍ دعوې هم شروع کړي او چې قرآن او حدیث او قرآن او حدیث چې خپل مړی راشي بیا به دم روان کړی عجیب زمونږ والده او زمونږ رور نو خو پوه یې که که نه پوه یې که دا دین ته به پې نور پوه کوې خپل کور والا به نه پوه کوې دی بعضو دا دین یعنی په نورو باندې پیرزو دی بس خپل ځان له نه او یاره چې شریعت وی او شریعت ته دا پرېږده چې حکومت شریعت نافظوي او که نه نافظوي تا په ځان نافظ کړی ته پرېږده د حکومت پورې به نښتی حکومت پرېږده ځه تا نافظ کړی شریعت ستا کور کې دننه ټي وي شتي ته درې کولی شي ته د خپل کور نه ډیش ختمولی شي ته په خپلو زنانو باندې شرعي پرده لازمولی شي ته خپلو بچو باندې ګیرې پرېښودی شي ته دا سندرې مندرې ډمتوب دا په کور کې بندولی شي نور ناروا کارونه کور کې بندولی شي که نه صرف په خوله دې دا ټکی پروت شریعت زهر او قربان ته شروع وکړه د ځان نه هر یو چې شروع د ځان نه وکړي په خپله شریعت راغی سم خیال دی خو نه دی به وایي چې نه نه بس یاره بس شریعت نو شریعت دی ته نافظ کړه شریعت دی هغه کارونه چې بیا ستا د اوس نه بهر دي شریعت کې الله هغه تپوس کوي د مشرانو نه تا نه یې نه کوي نو د بعضو دپاره دا دین نور هغه مسلې به شروع کړي او کته او بره چې خپل مړی راشي بیا نه نو دا خپله مور پوه کړه که نه دا پلار دې پوه کړه دا رور دې پوه کړه دا ښځې دې پوه کړه دا بچی دې پوه کړه که نه چې دا د دین مسله ده څه ضرورت دی چې ته مړی د مسلمانانو د ملکونو نه وړې او داسې د مسلمانانو د ملکونو نه چې هغه د توحید ځمکه ده هلته شرکیات نشتي هلته بدعات او خرافات نشتي هلته مقبرې په امن او امان کې دې ځای نه تا مړی راوچت کړی وړې بیا د کمې پیسې چې ته به دې مړي لګوې دا د دې مړي طرف نه صدقه که که نه نرشه وی لګوه نه بیا چې نه صدقه کوي نو پوه شه چې دی به خپله غمخادي کوي په دې مړي باندې نور پکې څه کار نشته هغه هم اکثر دا تنظیمونه منظیمونه هلته خلکو جوړ کړي دا پیسې روزي هغې ته پراته وي نو د دې حدیث نه خو بل څه شتي چې بیان یې کړم نور څه دلیل هم پکار دی ښکاره واضح خبره ده او ځای لرې دی که نه احد او مدینه خوا کې ځای دی خوا کې ځای دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې مړي واپس کړي نو کله چې د کرونا هغه وخت خو خلک پکې مړه شوي وو ډېرو دا خلکو چغې ویله وایي جازونه نشتي او مړي نه ځي او پلانه ګوره مسله تا جوړه کړې ده ته یې ښخ که په هغه ملک کې به کوم کې چې مړله هېڅ مسله نشته خو تا چې هغه جوړه کړې ده اوس ټوله دنیا کې جازونه بند دي نو ستا دپاره کولو کې خاص زه په هغه ورځو کې تللی وم یو ادارې ته نو پکې دا پښتانه ډېر شی ولاړ وو هلته ما ته وایي هغه عربی خبره مونږ کوله وایي د دوی د لاسه مردخانه کې ځای نشته چې مونږ پکې مړی کېږو ځکه چې دوی مړي پراته دي ښخی یې نه وایي مونږ یې لیږو او جازونه بند دي د ټولې دنیا نو بل مسلمان ته پکې موقع نه میلاویږي دا ویې دا او ډېر شی ناست وي دا یې ناستې ده
دوی ته موږ وایو چې دلته یې ښخ کړئ دلته یې ښخ کړئ خو دا د مسلمانانو ملک ته ښخ یې کوي که نه څه به کوئ وایي دوی چې نه بس دا مړي پراته دي او دلته ناست دي ځي راځي هره ورځ څه به کېږي او څه به نه کېږي څه به کېږي جازونه بند دي نو دا صرف خپل مړي ته تکلیف ورکول نه دي نور مسلمانانو مړو له هم تکلیف ښه دا د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله